نن شنبه د مرغومي یا جدي شپږمه پر افغانستان د پخواني شوروي پوځ د یرغل له 40مې کلیزې سره برابره ده. له نن څخه 40 کاله وړاندې د 1950 لمریز کال د مرغومي پر 8مه نیټه د پخواني شوروي اتحاد پوځ پر افغانستان یرغل وکړ. دغه یرغل د افغانانو له قوي غبرګون سره مخ شو چې بلاخره د شوروي پوځ له 10 کلن اشغال وروسته د افغانستان پرېښودلو ته اړ شو. شپږم د جدي د افغانستان په تاریخ کې یوه دردناکه توره او ننګینه ورځ ده چې په تورو کرښو به د افغانستان په تاریخ کې تر ابده لیکل شوي وي او انشاءالله چې د هیڅ افغان او د هیڅ مسلمان د هیره به نه وځي. په شپږم د جدي باندې په 1959 هجري شمسي کال کې کله چې حفیظ الامین د افغانستان د وخت زعیم او رئیس جمهورو نو روسانو د خپل منافع په خطر کې ولیدلې او وی غوښتل چې افغانستان کې یو بدلون راولي. حفیظ الامین مستقیما د روسانو په یرغل کې مړ شو او مړی که او د خپل بل لاسپوڅی ګوډاګی ببرک کارمل چې د روسانو تحت الحمایه و د اتحاد شوروي لاسپوڅی و هغه یې راوسته او مستقیما افغانستان کې د قدرت په ګدۍ باندې کېنوه. ځکه دی په دې پوهېدل چې د امین نه د کارمل په وجود کې زموږ پلانونه ښه عملي کېږي. همدا و چې کله روسانو مخکې د شپږم د جدي نه پټ اشغال درته روان او کله چې شپږم د جدي کې دی علني اشغال وکړ 1,10,000 زیاته کم فوځونه تر غاښونو پورې مسلح افغانستان ته راغلل. د افغانستان په ټولو ولایتونو کې قرارګاهګانې جوړې کړل، میشت شول. نو د افغانستان مسلمان او متدین ولس د روسانو د اشغال په مقابل کې په ابتدا کې په ډېر ابتدایي وسایلو په چرۍ توپکو په سیبر او په چخمق توپکو خو د عقیدې پر بنا باندې د دوی په مقابل کې مسلحانه جهاد شروع کړ چې بالاخره د افغانستان د مجاهدینو دغه جهاد ته د نړۍ اسلامي او غیر اسلامي ملکونه ټول متوجه شول او هغې په دې پوه شول چې روسانو په افغانستان باندې بې شرمانه تیری کړی. دلته د مجاهدینو ملاتړ مالی ملاتړ د اسلامي نړۍ له خوا نه او د غربي نړۍ د خوا نه هم کېده او وشو او بالاخره د مجاهدینو صفوف قوي شو. د افغانستان په ټولو ولایتو کې د دې سره ډېر په میړانه او شهامت سره جنګونه وشول. د دې مقابله وشوه، د دې په زرهاو ټانګونه دلته تخریب شول، په زرهاو افراد او نظامیان دلته مړه شول او څه اسیران شول. خو بدبختانه یوازې د دوی تلفات نه و بلکې د افغانستان ولس 1.5 میلیون شهیدان زیاته کم ورکړل. د دوی په مقابل کې په تقریبا د 15 میلیونو په شاوخوا افغانان ګاونډیو هیوادونو ته مهاجرت ته مجبور شول او د دې د روسانو کومه قوې به چې کوم ولایت ته ولاړلې د عملیاتو دپاره چې دوی به ورته عملیات ویل یا تصفیوي عملیات د خپل په دې قوه کې د دوی په خپل عملیاتو کې د یوازې د مجاهدینو سره به چې دوی په جګړه کې ماته وخوړله دوی په ولسي وګړو باندې په سیاسرو په سپینګیرو په ماشومانو باندې هم رحم نه کول. دوی به یې ویشتل، شهیدان کول به، حتی څاروي او مالونه به یې ویشتل. ډېر بې رحمه بمبارونه به یې کول. نیپال بمونه چې په نړۍ کې هغه وخت غټ بمونه او دا چې اوس زمانه د ټکنالوژي زمانه ده د هغه نه به غټ بمونه جوړ شوي لکه امریکایانو چې په ډېرې بې شرمۍ باندې په افغانستان کې د بمونو مور استعمال کړه. هغه نه مخکې په هغه وخت سره هغه د نیپال بمونه داسې یو مثال درلوده لکه اوس چې د بمونو مور ده. نو په افغانستان کې ډېر بمبارۍ وکړلې، خلک شهیدان کړل، ظلمونه یې وکړل، نارواوې یې وکړلې. د افغانستان اقتصاد یې د صفر سره ضرب کړل. ټول اقتصادي مراکز د افغانستان تقریبا فلج شول. خو افغانانو خپل همت د لاسه ورنه کړ او ډېر په جرأت او په میړانه په اسلامي مفکورې سره د روسانو د اشغال په مقابل کې جهاد وکړ. بالاخره چې روسان تقریبا د 8 کالو اشغال نه وروسته په دې نتیجې ته ورسېدل چې افغانستان یو د الوا مړۍ نه ده چې موږ یې وخورو او تیری کړو او بالاخره دوی پوه شول چې دا د اغزي شغه ده او دا زموږ په مرۍ کې بنده ده. بالاخره یو وړو پزه ځان ته جوړه کړله او د خپل عسکر د بیرته د افغانستان نه وباستل. دغه یرغل د بېشمېره افغانانو د شهادت، د میلیونونو د ضایع کېدو او پراخو ویجاړیو لامل شو.
د پخواني شوروي د سرو لښکرو پر وړاندې د افغانانو جهاد راتلونکو نسلونو ته دا درس ورکړ چې تل د دین او هیواد د دفاع په لاره کې د خپلو نیکونو لار تعقیب کړي او د هر ډول یرغل او ظلم پر وړاندې په زړورتیا ودرېږي. د جدي شپږم لکه څنګه چې پوهیږئ دا یو د تور تم ورځ وه چې یرغلګرو شوروي اتحاد په افغانستان حمله وکړه او زموږ ډېری افغانان یې بې کوره کړ، ډېر شهیدان کړل او ډېر میندې کونډې ړندې کړې. د جدي په شپږمه ډېر افغاني زموږ پاکستان ته څوک مهاجر شول، څوک ایران ته مهاجر شول چې د هغه مهاجرت له وجې ډېر افغانیان اوس هم بې کوره دي. اکثریتو سره د خپل د هیواد هغه پیژندګلوۍ نشته، هغه تذکیرې هغوی نه لري. کله چې مهاجر وروڼه زموږ افغانستان ته راشي نو پیژندپاڼې نه لري، دوی تذکیرې نه لري، اکثره سره داسې غیر قانوني برخورد کیږي. نو هم که تاسو وینئ له ایران څخه کډوال راستنیږي، هم له پاکستان څخه راستنیږي. نو دا د هغه تیر ظلم چې په شپږم د جدي شوروي اتحاد کړی ده د هغه ظلم نتیجه ده چې نن په افغانستان کې هم دا ظلم اوس هم د ظلم نتیجې او تیارې اوس هم په افغانستان خپرېږي. زموږ وطن د نړیوالو څخه یا د نورو هیوادو څخه لکه همسایه ملکونه یا پاکستان حساب کا ایران، ازبک، تاجکستان، چین څخه وروسته پاتې ده. افغانستان او جاپان په یو ورځ ازادي واخیستله. نو که موږ ګورو جاپان د افغانستان سره پرته لکو نو افغانستان ډېر وروسته پاتې ده. هغه څنګه د همدغه تورتمونو د همدغه وحشتونو نه وروسته پاتې ده چې دغه جنګونه پکې نازل شول او د دغه جنګو نتیجه ده چې افغانستان زموږ وروسته پاتې ده. الله دې نور داسې ظلم او ستم بیا نه راولي لکه څنګه چې شوروي اتحاد په افغانستان کې راوستل، خلک یې بې کوره کړل او زموږ وطن یې را خراب کړ. پیغام دوی ته دا ده لکه څنګه چې ډېری هیوادونه، ډېری متحد هیوادونه لکه شوروي اتحاد، لکه امریکا چې 40 مملکت راغلي په افغانستان یې یرغل کړی و، څنګه چې دوی ماتې خوړلې، نو نورو ته هم دا زما پیغام ده چې که هر یو په افغانستان برید کړي نو له سخت غبرګون سره به دوی مخامخېږي او انشاءالله دوی به ماتې خوري زموږ په هیواد کې او هیڅکله به افغانستان ته په بد نظر نه ګوري. د ابتدا له ورځې د لمر او د شپې سپوږمۍ کاته نه و کړي. انسان د هغې وحشت تعریف نشي کولی، خو تاریخ ټول وحشتونه او هغه غدارې سحرې په خپله سینه کې کره ساتلي چې راتلونکو نسلو ته به یې ان تر قیامته پیژندنه او د قباحت کیسې کوي. یرغل بې حساسیته نه و، رښتینی رجال د اوس په څېر هغه وخت هم په دې خاوره میشت و. ښځو نورو یو همت وکړو، که دا همت شوی نه وی نو دا د جدي ورځ خو توره ده، خو لا به توره وه. داسې به توره وه چې تاسو یقین وکوئ چې دا اوس چې دا کوم مجاهدین پخواني پاتې دي او دا اوس چې څوک جهاد کوي دا د مغوی ثمره ده. جهاد چلې یاد کو چې ازادي سړی څنګه اخلي، په قرباني اخیستل کېږي. نو افغانانو ډېره قرباني ورکړه، که دا قرباني مو ورکړې نه وای اوس به مستعمره وو، خو الحمدلله که شهیدان مو ورکړي نو مستعمرتوب نه خلاص یو، غلامي نه خلاص یو. ډېرو ملکونو نورو موږ نه دغه عبرت واخلي چې دغه خلک څنګه داسې آزاد او خودمختاره دي. راځئ چې موږ هم خودمختاره سلو، لکه تاجکستان، ازبکستان، نور ملکونه هغوی هم ازادي واخیسته. تاسو ګورئ ډېر مستعمره ملکونه او د روس 15 ملکه خو مستعمره و بیخي. نو روسانو هغه ظلمونه چې دلته کړي، څاروي دا هغه د خلکو کورونه چورول. شپې ته یقین وکړو موږ ډېر نږدې دا په شیو کړی ده، شپې به چې جګ سولو موږ په کور بام باندې به روسانو او هغه د مغه وخت حکومت استخبارات دی به په بام باندې ولاړو، یعنې بل شی به نه و. دا د پنډۍ ویښته به یې چې درته ولیدو دا ځوان د وینیسئ، بلې چرخي به یې ترې ډکوه ژوندي. د ما خپله یو ماما خسر ژوندی تر اوسه پورې نشته، ملا او ښه غټ عالم و، یعنې 600 علما یو ورځ کې ژوندي د خاورو لاندې کړل. د وخت حکومت بابر کارمل، نور نجیب هغه وخت کې د خاد رئیس و. یعنې تاسو یقین وکوئ چې ګرمۍ پیمه مصرفوي، په تبرګي به یې خلک وهل، شهیدانول به یې خاد کې، البته استخبارات چې ورته وایي. نو ظلمونه رنګارنګ وو. یعنې ته یقین په خدای وکړه چې موږ خپل فامیل نه څو کسه دومره وهل خوړلي دي چې د وهلو نه مړه شوي دي، شهیدان شوي دي. همداسې په کورو کلیو کې تا ته لیدل خوشوي بمونه، رقم بمونه چې یو بم به یې واچوه 250 بمه به جوړېدل. هغه وخت کې دا ډېر غټ شی و، لکه امریکایانو چې د بمونو مور دلته اچولې، هغه بلري بمونه، نور بمونه، یو رقم راکټونه و چې وار به یې کړه منطقه به یې سوځوله، شنې ونې به هم سوځېدې.
داسې ظلمونه یې کړي دي. هغه ظلمونو نتیجه تر اوسه پورې او څه ناڅه پاتې ده. دا موږ چې تر اوسه پورې په خپل پښو ولاړ نه یو نو مغه تاثیرات تر اوسه شته دي. خو بیا هم الحمدلله څه ډېر ښه یو، همتناکه خلک لرو، ډېر همتناکه خلک لرو الحمدلله. کنې په تش لاس جنګ کول د هسې غټ ښامار سره د دنیا طاقت و، هغه وخت د امریکې نه روس ډېر طاقتور و. تاسو یقین وکړئ چې زه یو اول ځل قوه راغله یو سره په سرخکانو کې یو سره دلته و، دومره ټانګان روان او دا تیارې بې شمار هم دغسې روانې وې، بې شماره دغه موږ ورته برګې تیارې ویلې هغه وخت کې دا به روانې وې. نو الحمدلله په تش لاس افغانانو همت وکړو خو د خلکو د غلامۍ پړی په غاړه کې پرې نه ښود. په همدې تړاو د افغانستان اسلامي امارت په یوه تازه اعلامیه کې راغلي د شوروي اتحاد له لوري د 1958 هجري شمسي کال یرغل هیواد ته لوی زیانونه واړول او میلیونونه افغانان شهیدان، معیوب او کډوالو افغانانو د ایمان او جهاد له لارې د اشغال پر وړاندې مبارزه وکړه او بالاخره یې شوروي ځواکونه له ماتې سره مخ کړل. د افغانستان اسلامي امارت یو ځل بیا دغه یرغل غندلی او له ولسه یې غوښتي چې د خپلواکۍ، اسلامي نظام او ملي ارزښتونو د ساتنې لپاره تل چمتو اوسي.